نن په مرکز کلات کې پر زرګونو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل سوه. د زابل والي رحمت الله یرمل وایي څه موده وړاندې په مرکز کلات او یو شمېر ولسوالیو کې د غریبو او بېوزلو کورنیو د معلومولو لپاره یو سروې ترسره کړې وه چې د ترسره شوې سروې له مخې 2000 اړمنې کورنۍ چې زیاتو مرستو ته یې اړتیا درلودل په نښه سوې د خوړو د نړیوالې موسسې په مرسته اوړه، غوړي، دال او نور اړین مواد وویشل سول. والي زیاتوي چې تر دې وړاندې هم په مرکز او ولسوالیو کې د اړمنو کورنیو سره مرستې او په پام کې لري چې د نورو بېوزلو کورنیو سره هم مرستې وکړي څو د لوږې کچه راټیټه او اړمنې کورنۍ لومړنیو مرستو ته لاسرسی پیدا کړي. د 2000 کورنیو لپاره د WFP موسسې لخوا څخه چې د ایلو لخوا څخه تطبیقیږي هغه کورنیو ته چې واقعا بېوزلې وه د دوی سروې مخکې تر مخکې سوې وه کلي په کلي ګرځېدلې دي 2000 کورنۍ مشخصې سوي دي او دغه 2000 کورنیو ته 1.5 کیلوګرام اوړه 15 لیټره غوړي همدارنګه 15 لیټره دال ورکول کیږي. پر همدې مهال د زابل د ولایتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي غریبان دي او زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی د نورو خیریه موسسو څخه غوښتنه وکړل چې د غریبو کورنیو لاسنیوی دې وکړي. نو بیا هم د نړیوال غذایي پروګرام څخه موږ توقع لرو چې او غوښتنه ځینې کوو چې نور هم دغه کومکونه ته دوام ورکړي ولې چې د زابل ولس بیخي ډېر غریب دي او دغه جنګونو بیخي اقتصادي وضعیت یې خراب دی. مرسته شوي کسان که څه هم په مرستو باندې خوشي ښیي او زیاتوي چې دا مرستې باید تر مودې پورې ستونزې حل کړي خو د ساړه ژمي له امله یې ستونزې ډېرې او باید ورسره نورې مرستې هم وسي. دوی هیلهمندي وښوده چې د نورو غریبو کسانو سره دې هم مرستې وسي. دغه مرسته چې زموږ سره هر چا کړې ده موږ د هغه سره ډېره مننه کوو. دا زموږ دپاره بسنه د څه وخت دپاره کوي خو اوس بیا هم زموږ د ډېرو شیانو ته مشکلات لرو، یخ لرو، بوټو شیانو ته مو ضرور ده. موږ سره دا مرسته شوې د مواد او دال 15 کیلو د کڅوړه د 3 ډبې غوړي دي او 3 پارسله اوړه دي. نور یې مرستو حاضر یو. د دې مرستو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د دې ولایت ډیری اوسیدونکي غریبان او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او تمه لري چې دولت او خیریه بنسټونه دې ورسره لازمي مرستې وکړي.